محترم دا مسله ډیره زیاته اهمه ده دا په غور سره واورئ اکثر زمنګ ځوانان وروڼه چې کله د رمضان مبارک په میاشت کې هغوی ته احتلام راشي نو هغوی په یو ځل کې حیران وي چې آیا اوس څه وکړم روژه ماته کړمه او که دغه شان روژه برقرار وساتمه نو هغوی د دې مسلې نه وي خبر چې اوس څه وکړمه محترم د دې په باره کې اسلام څه وایي محترم ځکه چې احتلام د روژې منافع عمل نه دی نو په دې سره په روژه باندې هیڅ اثر نه غورځېږي او که چېرته زنانه ته په کتلو سره انزال وشي نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي که چېرته یو کس په روژه کې د شپې نه جنوب پاتې شي یعنی غسل په هغه باندې واجب شي او سحر د جنابت په حالت کې روژه ونیسي نو دا روژه هم صحیح کېږي اگر چې غسل د سحر نه مخکې پکار دی علامه علاءالدین کاسانی رحمه الله په بدایع الصنایع کې لیکلي دي که یو کس په رمضان کې د سحر په وخت جنوب شي نو د عامو صحابه کرامو په نیز د ده روژه پوره ده تر دې پورې که یو کس سحر ناوخته غسل وکړي یا ټوله ورځ غسل ونه کړي نو بیا هم روژه نه ماتېږي البته د منځونو په قضا کولو سره او غسل نه کولو سره انسان ګناهګارېږي نو عزتمند ورونو چې کله انسان ته په رمضان مبارک کې احتلام راشي هغه ته لمبل پکار دي لیکن لمبا به څنګه کوئ محترمو په دې کې غلغلې نشته دي ځکه په هغې کې د اوبو تېرېدلو خطر وي او نه به چې کوم دی سپېمې دومره ترخې کې چې ستا حلق ته اوبه راورسېږي بلکې خپل غسل وکړه او روژه برقرار وساته خپله روژه چې کوم دی هغه سر ته ورسوه